میدان وردګ چې د هېواد د نورو ولایتونو ترڅنګ له اقلیمي بدلون څخه زیانمن ولایت دی. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د همدې بدلونونو له امله د کرنیزو ځمکو د اوبو له کمښت سره مخ دي. دوی له اسلامي امارت څخه د ذخیروي بندونو او چک ډمونو غوښتنه کوي. سیلابونه لمنه دغه نه ډېر شیان خراب دي، والا بنده ته د موږ ضرورت دی، والا کاریزو ته د موږ ضرورت دی او هغه د ټول شیان والا او وچکالي داسې وچکالي ده چې په آخر اندازه وچکالي ده. نو موږ د دولت نه دغه غوښتنه ده چې د موږ د کاریزو په برخه کې د موږ ته کمک وکړه، موږ ته چکډمونه جوړ کړه، موږ ته یو داسې ځای جوړ کړه چې د موږ حقلاً هغه عام خلک موږ استفاده ترې وکړلی شو. د یاد ولایت مسؤلین هم وایي چې اقلیمي بدلون د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ته زیات زیانونه اړولي او زیاتوي کوښښ کوي په هغو سیمو کې بندونه ورغوي چیرته چې د سیلابونو راوتلو زیات امکان موجود وي. د جغتو ولسوالي هغه ولسوالي ده چې د نورو ولسوالیو په نسبت باندې د اوبو سطحه ډیره د لاندې تللې. موږ تیر کال د افغانستان د اسلامي امارت د بودیجې څخه هلته یو چک ډیم د جوړ کړی ده او هم تیر کال موږ شپږ چک ډیمونه سروې کړي، هغه هم ډیزاین کړي دي او خپل وزارت هم لیږلي دي او ګنډکول کې یو ذخیروي بند سروې او ډیزاین کړی ده. د دې ذکر شوي بندونو سروې او ډیزاین مو خپل وزارت ته لیږلي دي، نو چې بودیجه ورته پیدا شي انشاءالله دغو قریو ته به دا چک ډیمونه جوړوو. اقلیمي بدلون نه یوازې د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ زیانمنه کړې بلکې د یاد ولایت ډیری سیمې د ورته برخلیک سره مخ دي او اوسیدونکو ته یې وخت ناوخت ځاني او مالي زیانونه اوړي.